د چارو یو شمېر کارپوهان د هرات د پاشدان بند د انجینرانو او کارکوونکو تښتونه د وسلوالو طالبانو کار ګڼي او وایي ایران تل د افغانستان د بنسټیزو پروژو د مخنیوي او دوراني لپاره هڅې کوي. د هرات ولایت چارواکي وایي 2 ورځې وړاندې وسلوالو د پاشدان بند 11 انجینران او کارکوونکي وتښتول چې 4 بیرته خلاص شول او 9 لا هم په بند کې دي. د راپورونو پر بنسټ د تیرو کلونو پر مهال هم وسلوالو طالبانو پر هغو بندونو بریدونه کړي چې ایران ته د افغانستان د مفتو او وړیا اوبو د تګ مخنیوی کوي چې سلما او کمال خان بندي ښه مثالونه دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو ایران سره یوه نوې هوکړه کړې چې پر افغان حکومت د فشار راوړلو لپاره به دوی د هغو بندونو پر وړاندې ودرېږي چې ایران نه اوبه راګرځوي او مقابل کې به تهران وسلوالو طالبانو سره تسلیحاتي مالي او نورې مرستې کوي. دوی وایي ایران داسې بریدونو سره افغان حکومت ته خپل دریځ هم ښیي چې که د اوبو مهار هم داسې دوام وکړي وسلوال طالبان به تقویه کوي. تاسو وګورئ کله چې کمال خان بند شو هلته اوبه ذخیره شوې په ایران کې یو غوغا پورته شوه چې دا د ایران هغه ځمکې وچیږي او اوبه ورته نه رسیږي. نو معنا دا ده دا هماغه خلک دي چې د داخلي دښمنانو د داخلي هغه کسانو چې د بهرنیانو سره لاسونه لري د هغوی په خدمت کې دي د هغوی له خوا نه دا کار کوي. هر څوک چې اعلان وکړي هر ډله چې مسؤلیت واخلي خو زه فکر کوم چې په دې کې د ایران لاسونه هم شته دي. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د کمال خان بند د جوړېدا او د اوبو د ذخیره کولو پیل پر ایران ډېر بد اغېز کړی چې د عکس العمل په توګه یې د هرات د پاشدان بند انجینران د خپلو ملاتړو وسلوالو په مرسته اختطاف کړل. دغه کارونه نوي نه دي او دغه کارونه به د هغه هېوادونو له لورې چې هغوی په دې کې خپل زیان ګوري چې افغانستان اوبه دې دلته په کور دننه مصرف شي بیا هم دغه ډول خنډونه جوړوي او زه په دې یقین یم چې دغه خنډونه او دغه زیانونه او همدغه د انجینرانو تښتونه یا د کارکوونکو تښتونه همدارنګه یا بریدونه هغه هېوادونه به کوي چې هغوی ته دغه اوبه پرېمانه بهیږي. اوس دغه خطر احساس کړی چې دوی باندې دغه اوبه بندېږي. د هرات د پاشدان بند د انجینرانو او کارکوونکو تښتونه په ټولنیزو رسنیو کې هم غندل شوې ده. یو شمېر افغانانو پر فیسبوک او ټویټر د پاشدان بند پر کارکوونکو برید د ایران کار ګڼي او یاد هېواد د افغانستان دایمي دښمن ګڼي چې تل د افغانستان د بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅې کوي. تېره میاشت د ایران پارلمان کې هم د یوې اضطراري غونډې پر مهال افغانستان کې د اوبو د بندونو پر ضد خبرې او پرېکړې شوې وې.